بر نورستان د برګي مټال سیمه چې یو کلی په مکمل ډول د سیلابونو له امله زیانمن شوی دی او ټول کلی له منځه تللی دی. موږ هم په لاره یو تر څو لاړ شو د برګي مټال سیمې ته. او څوک تر اوسه پورې کلي ته درغلي چې ستاسې غږ جګ کړي چې خلکو دلته دومره تلفات اوښتي، څوک ستاسې د غږ جګولو دپاره درغلي دي تر اوسه؟ هېڅوک نه دي درغلي. وروره موږ در روان یو موږ در روان یو سهار مو حرکت کړی دی، سهار 9 بجې خواوشا. اوس د کامدېش ولسوالۍ نه د راوښتي یو په خواوشا کې یو. ګرانه دونه خلک ځپلي دي چې بیخي حد نه سوا. تقریبا 300 کورونه وړي دي. تقریبا دا بیزي دا غواګانې دا ټول هر څه د خلکو بالاخره د شپې 2 بجې او 15 دقیقې چې شپه تیره ده، موږ راورسېدو د برګي مټال اړوند دولګل کلي ته، هغه کلی چې سیلابونو ورته ګڼ شمېر زیانونه اړولي. سلامونه د پامیر ټي وي درنو لیدونکو، په دې هیله یم چې ټول برک روغ یاستئ. درنو لیدونکو، لکه څنګه چې ټول خبر یاستئ، په دې وروستیو کې د وطن یوه جنتي سیمه نورستان د طبیعي افتونو او سیلابونو ښکار شوې ده. په تیرو ورځو کې د نورستان پارون سیمه د سیلابونو له امله ډېر زیان ورته اوښتی او بېګا شپه د نورستان یا د بر نورستان د برګي مټال سیمه چې یو کلی په مکمل ډول د سیلابونو له امله زیانمن شوی دی او ټول کلی له منځه تللی دی. موږ هم په لاره یو تر څو لاړ شو د برګي مټال سیمې ته او تر څو وګورو چې هیوادوال د سیلابونو له امله څومره زیانمن شوي دي او له تاسو سره شریک کړو. فعلا د نورستان د کامدېش ولسوالۍ کې ولاړ یم، مخ په برګي مټال روان یو. خپرونه کې راسره تر پای پاتې شئ تر څو د نورستان د دغه خلکو چې تر اوسه هېڅوک نه دي ورغلي د دوی له احوال مو خبر کړو. السلام علیکم. او وروره ښې جوړې په خیر یې؟ وعلیکم سلام. خیر اوسې وروره. شکر خیر وروره. ډېره مننه. شهاب شاداب یم د پامیر ټي وي خبریال وروره. دغه ستاسې سیمه کې دغه سیلابونه راوتلي پیښه ستاسې سیمه کې شوې که نه؟ وروره لومړی خو راته دا ووایه څومره تلفات دي، څومره کورونه ویجاړ شوي دي او خلکو ته څومره ځاني تلفات اوښتي دي؟ دغه کورونه دا سړک چې آبادي دا ټول وړي دي، ټول آبادي وړي. 40 کسانو کورونه آبادي ټول وړي دي، آبادي جوړ 50 کورونه ټول وړي دي. څوک تر اوسه پورې تر اوسه پورې څوک درغلي چا درته غږ جګ کړی دی؟ څوک درغلي هملته کلي ته که نه؟ او څوک تر اوسه پورې کلي ته درغلي چې ستاسې غږ جګ کړي چې خلکو دلته دومره تلفات اوښتي؟ څوک ستاسې د غږ جګولو دپاره درغلي دي تر اوسه؟
هیڅوک نه دي درغلي وروره موږ در روان یو موږ در روان یو سهار مو حرکت کړی دی سهار 9 بجې خواوشا اوس د کامدیش ولسوالۍ نه د راوښتي یو په خواوشا کې یو دغه سیمې ته به نور څومره لاره یو چې نو موږ در ورسېږو مونږ اوس منډګل کې یو منډګل کې صحیح شو وروره موږ در روان یو په همدې خاطر باندې چې دا سیمه ډېره لرې ده په همدې خاطر در روان یو چې د خلکو غږ جیب کړو نړۍ وګوري دلته راشي خلکو ته تاوانونه اوښتي دي او خلک یې لاسنیوی وکړي موږ په لاره یو در رسېږو انشاءالله خیر اوسي خیر اوسي ډېره مننه درنو ملګرو موږ لا هم په لاره یو او راورسېدو د نورستان د کامدیش ولسوالۍ اړوند په پړوک سیمې ته نو لا هم یو څه سفر را پاتې دی او دغه ملګري هم دلته وو د دوی سره څو لنډې خبرې کوو پیل کې خو ستړی مه شو وروره نوم دې څه دی ضیاءالرحمن صاحب خبرې لږې تیزې کوه ضیاءالرحمن ها دغه هلته چې پورته کلي کې سیلابونه راوتلي دي خلک یې ډېر زیانمن کړي والا ګرانه دونه خلک ځپلي دي چې بیخي هر نصیبه تقریبا 300 کورونه وړي دي تقریبا دا بیزي دا غواګانې دا ټول هر څه د خلکو تباه شو ته خپله تللی وې هلته او موږ همالته وو هغه ورځ پوه شو دغه 12 بجې شاوخوا ورځ راغله دغه سیلاب ها بس خلک دغسې اخوا دېخوا وتښتېدل نور دغسې مشکلاتونو سره موږ در په در یو نو اوس چې زموږ څومره لار نوره پاتې ده چې موږ ورسېږو هلته ښه ګرانه تقریبا موټر کې نیم ساعت لاره وي او که پیاده ځي تقریبا یو نیم ساعت لاره هغه ځي پورې لاره څنګه ده او لاره خو بس گزاره کوي داسې کشه لاره ده داسې جوړه نه ده چې تا ته بس ښه زه ډېره مننه وروره بس خدای دې خپل رحم وکړي درنو لیدونکو نو تر اوسه پورې روان یو لا په لاره یو او بدبختانه لار هم ډېره زیاته خرابه شوه ده او ډېر په عذاب شو په لاره باندې نو د شپې 1 بجه ده او موږ لا هم په لاره باندې یو ډېره شړه لار ده روان یو له هغه سیمې ته نه یو رسېدلي چېرته چې سیلابونه راوتلي دي او وطنوالو ته یې زیانونه اړولي دي نو په غالب ګمان باندې چې نیم ساعت یا 1 ساعت لار نور هم پاتې ده چې موږ هغه سیمې ته ورسېږو چېرته چې دغه طبیعي آفت راغلی دی نو موږ به دغه ستړی ګالو او ځان په دغه لاره کې به هېڅکله نه ستړی کوو ځکه د وطنوالو غږ دی او په موږ یې حق دی زموږ مسؤلیت دی چې غږ یې پورته کړو نو راسره اوسئ ملګرو په لاره یو او انشاءالله چې ژر به ورسېږو درنو ملګرو
بالاخره د شپې 2 بجې او 15 دقیقې چې شپه تیره ده موږ راورسېدو د برګي مټال اړوند او لګل کلي ته. هغه کلی چې سیلابونو ورته ګڼ شمېر زیانونه اړولي دي. نو دا چې د شپې ډېر ناوخته دی موږ نشو کولی چې دغه کلی تاسې ته وښایو او دلته هغه زیانونه چې اوښتي دي هغه هم تاسو ته وښایو. موږ فعلا بالکل دا ولګل په کلي کې ولاړ یو او دغه د سیلاب مسیر دی چې په دې ځای باندې سیلاب راغلی دی دلته بیا له سیند سره یو ځای شوی دی. نو موږ همدلته د اولګل په کلي کې پاتې کیږو. شپه به مو همدلته وي. سحر به بیا د دې خلکو هغه حالات تاسو سره شریکوو. دغه کلی چې په مکمل ډول تخریب شوی دی او د دغه سیمې د خلکو په وینا چې تقریبا 200 کورونه ویجاړ شوي دي. نو سبا به د دغه خلکو احوال تاسو سره شریکوو. نن موږ هم همدلته یو او تر سبا را سره تاسې هم پاتې شئ.